أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة بقرة دا سورة بقرة اولنې خطاب الله سبحانه وتعالى دیجه پوری وڅول ختم نمبر آیات پوری مخکې اولنې خطابو بنی اسرائیل ته الله سبحانه وتعالى قران کریم کې زی په زبانه بالخصوص په سوره بقره کې د يهود سره او د بنی اسرائیل سره ډېر زیات خطابات کوي. مخکې اول سوره بقره کې عام خطابو یا ایها الناس اعبدوا، هغه ټول دنیا ته خطاب انسانانو ته مخلوق ته چې د الله سبحانه وتعالى عبادت کوي، یو الله سبحانه وتعالى داغه نه حاجات غواړي، داغه بندگی وکړي. بیا خاص خطابو پس عام خطابنا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي، دا اوس بل خطاب دی بنی اسرائیل ته، دیتم خطاب خاص ویل کېږي پس خطاب عام نه. دا بار بار الله سبحانه وتعالى بنی اسرائیل ته خطاب په دی وجه باندې کوي چې دې کې اهتمام مقصود دی. دویم دا چې د اهل علم او ضیف ویدل په نسبت عام مشرکین باندې دی خطاب کې الله سبحانه وتعالى یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. څو مسائل په دې ځای کې ذکر کوي الله سبحانه وتعالى. یو دا چې الله سبحانه وتعالى په دې ځای کې په دې خطاب کې ذکر د یو څو نعمتونو په بنی اسرائیل باندې وکي، تقریبا 8 نعمتونه او 2 عذابونه. حاصل د دې ځایونو د دې آیاتونو مبارکه ودا ده چې الله سبحانه وتعالى به ذکر د نعمتونو کوي په دې يهود باندې. معنی دا چې اهل کتاب يهودو بنی اسرائیل تاسو باندې الله سبحانه وتعالى ډېر نعمتونه کړې دي او تاسو باندې الله سبحانه وتعالى ډېر نعمت دي. که نور څوک د قران نه خلاف کوي، رسول نه مني، الله سبحانه وتعالى نه مني، د بی علمۍ د وجه نه تاسو خو یو معنی تاسو باندې خو الله سبحانه وتعالى ډېر احسانات کړي دي او تاسو باندې خو الله سبحانه وتعالى ډېر نعمتونه کړي دي. اولنې نعمت به الله ذکر کی وَإِنَّ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یو کم 50 نمبر آیات کې. حاصل دا دی چې ګوري دشمن نه نجات درک او الله سبحانه وتعالى تاسو خلاص کړي د ناکار عذابونو نه. دویم نعمت به الله سبحانه وتعالى ذکر کی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. 50 نمبر آیات کې چې الله سبحانه وتعالى په تاسو باندې دومره احسان وکړ چې الله دریاب کې تاسو تلار درکړه او د دشمن نه اخلاص کړی پوری وته دغه څه په ترتیبار دا نور نعمتونه مرাজি. حاصل دا د دې آیاتونو چې دلته 8 نعمتونه الله ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې او 2 نعمتونه عذابونه. د دې 2 نعمتونو نرسته به الله رب العزت به دا 2 عذابونه الله سبحانه وتعالى ذکر کوي. اول عذاب به ذکر کی فانزلنا
9:50 کې فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. به ذکر د اتم نعمت او به برست الله سبحانه و تعالی بل نقمت او دارنګ عذاب هغه ذکر کی وضربت علیهم الذلة والمسکنة وباء بغضب من الله او به تتمه په ترغیب کی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. به الله سبحانه و تعالی نور احکام د بنی اسرائیل لپاره او د امت لپاره ذکر کړي. نو دې کې الله سبحانه و تعالی فرمایي په دې خطاب کې او 48 نمبر آیات ته 48 نمبر آیات بخنه باندې چنن د برخ د ستونزې د وجنه د نشټوالي د برخ د نشټوالي په وجه باندې لګ په کې ځن راغی. یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اسرائیل اصل کې د دې معنی علما کې معنی دا ده چې عبد الله یا معنی صفت الله لنډه دا ده چې دا د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام داغه نوم او دارنګ لقب دی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل او بنی اسرائیل داغه بچی دي اولاد دی د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. قران کریم کې ډیرو ځایونو کې الله سبحانه و تعالی د دې تذکرہ کړی دا او بار بار الله سبحانه و تعالی ذکر کوي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کئ تاسو زما نعمتونه هغه نعمتونه انعمت علیکم چې کړي مې په تاسو باندې وانی فضلتکم ما غرکلی و تاسو علی العالمین په زمانه د خپل مخلوق باندې یا په ټولو مخلوقات باندې انسانانو باندې یا دا چې په دغه وخت کې په زمانه دا کم زمانه کې چې دغه نور مخلوقات او انسانانو په غیب باندې تاسو ته فوقیت درکړو په غیب باندې تاسو ته غورواله درکړو الله رب العزت فضیلت درکړو. هغه دا چې فضیلت معنی دا ده چې الله سبحانه و تعالی دایته پیغمبران را لېګل او الله سبحانه و تعالی په دې کې ډېر زیات انتهایی پیغمبران را لېګلو او الله سبحانه و تعالی د پیغمبر را لېګل شریعت ورکول دا خو الله سبحانه و تعالی دا ډېر زیات انتهایی لوی فضیلت ده. ځکه علم د دې وجنه پیغمبر په یو قوم کې راتلل دارنګ یو قوم کې عالم پیدا کېدل حق پرست پیدا کېدل او د الله سبحانه و تعالی قران کریم بیانول په یو ځای کې دا د الله سبحانه و تعالی عظیم نعمت دی. دی باندې په کار دی چې مسلمانان شکر باسي چې یو ځای په هغه کې حق پرست عالم او د الله سبحانه و تعالی کتاب بیانای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانای. په دې باندې باید مسلمانان شکر وباسي او د الله سبحانه و تعالی حمد وای پاغه دا کدا لوی نعمت دی الله رب العزت. دین د الله سبحانه و تعالی عظیم نعمت دی. تتمه د خطاب په تخویب باندې واتقوا یوما الله ویریږي دا غوړدنه لا تجزي نفس چې بدله به نشي ورکولی انسان عن نفس بل نفس بل انسان ته شیئا ذره برام. یو معنی دا ده هدای بكم واتقوا ویریږي یوما دا غوړدنه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس یو نفس عن نفس بل نفس شیئا ذره برام. واتقوا ویریږي یوما دا غوړدنه لا تجزي نبشي د پکوله نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نشي ان هیڅ یعنی معنا دا ده او بل معنا سانه ده دوی معنا د پکوله بنشي یعنی یو نفس به بل نه شي نشي لري کوله یا یو نفس به بل نفس شي نشي ور کوله څه فائدہ نو به لا ترجمه معنا فائدہ ده آسان ده. واتقوا ويرګ یوم دا اورنا لا تجزي چې بدله بنشي ور کوله نفس یو نفس عن نفس بل نفس شي ان ضربره ولا يقبل منها ونبش قبل ولا من هذا نفسنا شفاعة سفارش ولا يؤخذ او نبشي اغسل من هذا دين عدل بدلا بمتنشي اغسل ولا هم ينصرون ونبو سر امداد کیږي. دنیا کې دغه څو طریقې هغه ټول الله سبحانه و تعالی نه فکلی چې د قیامت د ورځ ده چې هلته په دنیا کې خو کله کله د سکیږي سړی زور وچلای کله کله د سکیږي چې شفاعتونه سفارشیان راولي او دارنګ یو بل ته واسطه کی داغه په وجبان یو کار ځان لوکي او کله کله د سې چې سفارش او دام کارونه کې پیسې ورکی رشوت ورکی داغه په وجبان یو زیات ځان ورسي
او کله کله دسی چې بس زور ډیری دغه کسان ډیری ډلې غټي دغه په وجبانی عہده ځان تحصیل کی الله دا ټول نه پکلی چې د قیامت دسی ورځ ده چې الته نه د چا زور چلیږي نه د چا شفاعت سفارش چلیږي او نه بدلی او پیسې د چا نه غسل کیږي نو دیو جن د قیامت نو ویریږي الله وی وصلی الله سبحانه و تعالی ذکر د نعمتونو کوي داتو نعمتونو دا ول نعمت بنی اسرائیل باندې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کلچ مخلاص کلی تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه من آل فرعون د فرعونانو نه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کلچ مخلاص کلی تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم رسول تاسو العذاب ناکر عذابنا هغه فرعونان فراعنه د فرعون د مصر بادشاہ ته ویل کی عام فرعون ډیر فراعنه تیر شوی دي او دغه وخت کې دا ولید ابن ریان په نوم باندې د غلوی ظالمو د موسی علیه السلام زمانہ و چې بنی اسرائیل ته قسمه قسم عذابونه ورکول او دارنګي او دیته دا چا مختلف نمونه ولا چا یاد کړی دي و دغه فراعنه د مصر هغه فرعونان بادشاہان ته ویل کیږي څوک وي دغه د موسی علیه السلام زمانہ کې چې د قابوس پر مانو څوک وي ولید ابن مصعب څوک وي ولید ابن مصعب ابن ریان وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کلچ مخلاص کلی تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم رسول تاسو العذاب ناکار عذابنا هغه ناکار عذابونه دا دای بیان دی یذبحون علی لول بابناءکم بچستاسو ويستحيون ګورې دا څومره لوی ناکار عذاب دی چې د سړی بچي راولګيږي او د انسان بچي انسان نه پیدای او ظالم راولګيږي هغه ذبح کوي هغه علالي دا لوی عذاب دی او دا ډیره زیاته انتهایی سخت خبره ده الله سبحانه و تعالی و ای بنی اسرائیل د الله سبحانه و تعالی دغه احسانیات کوي چې فرعونان استاسو بچي زامن دا یلالول او الله تخلاص کړي دا څومره ستر عذاب دی یذبحون علی لول بابناءکم بچی استاسو لنه مسله دا و چې دیته د ترویتانو او د کاهنانو په واسطه باندې هغه دیته ویل شو د فرعون ته چې په بنی اسرائیل کې به د یو ماشوم پیدا شي چې داغه د لاس نه وستا بادشاہي دی لنډه ده داغه په وجه باندې دا ظالم به لګی شو بس وې زبد دی الکان دا به ذبح حکم یذبحون علی لول بابناءکم بچستاسو الکان ساسو ويستحيون د دې دوه معنی دي یو معنی دا ده ويستحيون او ژوندۍ به پر خدای دا د حیات نه دی معنی دا ده ويستحيون او ژوندۍ به پر خدای نساءکم جنکې استاسو نساءکم نه مراد وړي جنکې دي به تعبیر ته په نساء سره په دې شوی چې د بد غرض د پاره دا ساتلی د سره به فاش کو نو دا یو معنی ده یستحيون معنی ژوندۍ به پر خدای دا یو معنی دیمه معنی دا ده ويستحيون معنی به څه کوي یذبحون لعل بابناکم بجستاسو ويستحيون او به حیا کول به شرمول به نساءکم خزستاسو دا دیمه معنی ده چې دا د حیا نه ده ناوله معنی باندې د حیات نه معنی ژوندۍ و پر خدري نساءکم نه به جنکای دیم معنی دا د ويستحيون به حیا کول به شرمول به نساءکم خزستاسو هغه دا علماء لیکلي دي چې د پولیس مقرر کړي د حکومت کسان مقرر کړي او بنی اسرائیل کې به پام کو چې د کې کومه خزه هغه د بچی والا ده کومه خزه زنانه حامله ده دغه په خېټه باندې ماشوم ده سباله ماشوم ته پیدا کیږي چې کوړه نه خطا کیږي چې حلال کی نو دا ډیره غټه بے عزتی و دا څومره لوی عذابونه دي او دا څومره سپک عذابونه دي ويستحيون او بحیا کول بین ساکم خستاسو وفي ذلکم فدی کار کې بلا ان امتحانو من ربکم دربستاسو عظیم لوی امتحانو الله سبحانه و تعالی د بلا غنی ترجمه کله معنی دا چې بلا معنی امتحان ان الله سبحانه و تعالی په تاسو باندې امتحان او الله سبحانه و تعالی تاسو باندې ابتلا کوله دا ګوره اول نعمت چې څومره zarar نه څومره مصیبت نه الله سبحانه و تعالی خلاص کړي دا سورۃ نور سورتونه کې بار بار دا راځي دویم نعمت ته وګوره و اذ فرقنا کله چې می بیل کو جودا می کو بكم البحر پتا سبانه دریاب هغه دریاب می پتا سبانه بیل کو او دا علماء لیکلي دي سورې شورا کې مرسته راځي او دی الله رب العزت خلاص کړ الله سبحانه و تعالی د عاشورا په ورځ باندې و اذ فرقنا کله چې می بیل کو بكم البحر پتا سبانه
باندې دریاب فانجیناکم پس خلاص میکلی تاسو واغرقنا او ډوب میکل آل فرعون وانتم تنظرون او تاسو ته قتل په غټو غټو. دا څومره د خوشحالۍ سبب چې د انسان دشمن هلاکیږي او سړی او ته ګوري او الله سبحانه و تعالی دې ته نجات ورکړي او دشمنی تباہ کړي. دی چې کله روان شول موسی علیه السلام بن اسرائیل د ځان سره روان کړ چې د دې ظالم نه د فرعون اخلاص کی. نو فرعون هم پس را روان شو. چې را روان شو نو دغه بحر قلزم دریای نیل دې دریاب طرف ته چې دی کله ورسېدل موسی علیه السلام ته ویله ان لمدرکون و مون خو اوس لکه چې را لاندې کېږو فرعونیان را پسې راله. موسی علیه السلام ته ویله کلا ان معي ربي سيهدين و خپکیږي ما سره مې درب امداد شته ده لار به وخی. نو الله رب العزت هغه دریاب ندام سره واغسه دریاب ته ونیوله. الله سبحانه و تعالی دریاب دولس لارې کړي او دوی پکې ورخته شول. چې دوی ورخته شول نو فرعونان چې راورسېدل ماغسه لارې پکې وي دوی ورخته شول. دوی اخوا پورې وتل او په منځ کې چې د فرعونانو دوی چې منځ ته ورسېدل الله سبحانه و تعالی په دریاب هغه چپی او دریاب په به تر یو ځکه هغه ټول ډوب کړل او تباہ او برباد کړل. فرعونم تباہ او برباد شو. چې رسول نور سورتونه کې الله سبحانه و تعالی زې په زید هغه واقع بیانای راځي به ان شاء الله. نو الله سبحانه و تعالی دغه ذکر کوي واغرقنا آل فرعون او ډوب میکل فرعونان وانتم تنظرون او تاسو ته قتل. سوره یونس کې راځي، قصص کې، سوره بنی اسرائیل کې ډیرو کې راځي. وَإِذْ وَعَدْنَا موسى بل نعمت الله سبحانه و تعالی به وردا په منځ کې تتمه دي. وَإِذْ وَعَدْنَا موسى کله چې وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 40 لیله د څلوېښت شپو. تفصیل د څلوېښت شپو سوره اعراف کې یو سل 2 کې او دارنګي به الله سبحانه و تعالی هغه ذکر کوي. وَإِذْ وَعَدْنَا کله چې وعده وکړه الله وزوکمنګ موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیله د څلوېښت شپو. ثم اتخذتم العجل بيونيو تاسو العجل اغا خصو منو په الوهیت سره په اله سره من بعد رسد تلود موسی علیه السلام وانتم ظالمون و تاسو مشرکان د الله سبحانه و تعالی سره شرک کو. ظالمون معنی مشرکون. د الله سره موسی علیه السلام کوی تور تلل د خصوصي عبادت شروع کو. هغه داو چې سامری راولګید د سره چې کوم سره سپینو سورته عرب کې برو سراشي او دارنګ په سورې توها کې هغه راويستو د لپاره داغه نه یو خصوصي جوړ کو او هغه به هوا ته مخامخ کاږي کې بواز کېدو د بن اسرائیل ته ویل چې هاذا اله موسی فنسی و د موسی علیه السلام رب خدا دی. هغه نه شو دغه سه دوی گمراه شو. الله پرې خدا د خصوصي عبادت شروع ک. الله دغه ذکر کوي. دریم نعمت عفو عن الذنب شرک الله وی ګوري. ثم عفونا بهم ما فوق لعنكم تاستا من بعد ذلك رستد دینا لعلكم تشکرون. دې لپاره چې شکر وباسئ د الله د نعمتونو چې د الله د نعمتونو او دارنګي د الله د احسانونو تاسو شکر وباسئ. دا دریم نعمت دی. دا بل نعمت چې کله انسان نه ځن بشي او دارنګي ګناه ته وشي نو دا غي نعمت الله سبحانه و تعالی په دې باندې اتمام وکړه او دارنګي پورا کړل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دریم نعمت الله سبحانه و تعالی بن اسرائیل باندې ذکر کو چې هغه عفو عن الشرك او دارنګ عفو عن الذنب. نو الله سبحانه و تعالی فرمای ثم عفونا بما فوق لعنكم تاسا من بعد ذلك رسد دینا لعلكم تشکرون. دې لپاره چې شکر وباسئ د الله د نعمتونو. د الله دغه لوی انعام دی چې الله سبحانه و تعالی انسان ته ګناه معاف کړي. بل الله فرمای وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کله چې مې ورک موسی علیه السلام ته دا بل نعمت اعطاء الكتاب چې ګوره د قانون مې د درک او قانون مې د تراولېګو. وَإِذَا آتَيْنَا کله چې ورک موږ موسی الكتاب موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان چې بلون کې دا تفصیل د کتاب د چاغه تفسیر کتاب څنګه کتاب فرقان بلون کې د حق او دارنګ د باطلو هغه جدا کون کې. وَإِذَا آتَيْنَا کله چې ورک موږ موسی الكتاب موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان بلون کې د حق او د باطل لعلکم تهتدون. دې د پاره چې په سملار روان شي په سملار باندې شي هدایت باندې شي کتاب راولې غتا. دا څلورم نعمت.
وإذ قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ویل مشرانو ته ویل یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی په ځانونو خپل باندې انفسکم په ځانونو باندې هغه ظلم ده باتخاذکم العجل بعد سببیت لپاره د معنا ده باتخاذکم العجل په سبب د نیولو تاسو په دی وجه باندې چې تاسو هغه خو سه الهونو باتخاذکم العجل الهان معنا ده په سبب د نیولو تاسو هغه خلرا په الوهیت سره په خدای توب سره چې هغه نه الہ جوړ کړ فتوبو پستوبو باسه الی بارئکم خپل رب ته بارئ جوړون کې خالق الله سبحانه و تعالی الا با فتوبو پستوبو باسه الی بارئکم را خپلتا فقتلوا هغه طریقه دا طریقه دا بل نعمت ته چې هغه طریقه د نعمت تاسو د پاره ذالکم خیر فقتلوا انفسکم یو بل ملکی دا طریقه د قبلولو د توبه و فاقتلوا ملکی تاسو انفسکم یوبل ذالکم خیر لکم دا کار غره د تاسو د پاره معنی چې دا کار وکي عند بارئکم پنی ظرف تاسو باندې فتاب علیکم الله به مهرباني وکي په تاسو باندې انه هو التواب الرحیم بشکا د الله په قبل توبه قبل انکه مهربان دی تواب توبه قبل رحیم معنی مهربان دی کلم چې وته څوک توبه وباسي الله سبحانه و تعالی توبه قبل او دارنګ رحم پکې تواب معنا بار بار توبه قبلون کې او دارنګ پخلا کېدون کې تر دې چې وای نو موږ الله پاک جهرتن په ډاګوانه نو د دې نرس الله سبحانه و تعالی مړکل او د پاخذت کو مصائقه دای بیان دی الله سبحانه و تعالی په دې ځای کې د نعمتونو تذکرہ کوله په بنی اسرائیل باندې چې دا انعام دی د الله سبحانه و تعالی دا انعام دا بل نعمت الله سبحانه و تعالی دلته ذکر کو چې هغه دا و اذ قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام الله نو من لکم هیڅ کله ایمان نه راوړ پتا باندې ملګرتوب دې نه کو حتا نر الله تر دې پورې چې وینم موږ الله جهرتن په ډاګه باندې پسترګو فاخذتكم الصاعقه فسوني ولتاسو لر مرګ او تندر صاعقه تندر مرګ دا باندې راغی مرګو یا ورو یا چغه په دای باندې جبريل عليه الصلاه والسلام کړه صاعقه الله سبحانه و تعالی بل نعمت ذکر کوي ثم بعثناكم بامر پر تکلی تاسو من بعد موتکم رسد مرساسنا لعلکم تشکرون دې پر شکر واسه د الله د نعمتونو موسی علیہ السلام بیت الله سبحانه و تعالی تسالک یا الله داخله خو ما د ځان سره راوستو دا چې د مړشي رب بیت را ژوند کی دا خو زه فکر راګیږم الله بیت را ژوند کړو بل نعمت شوګم نعمت الله ذکر کوي وذللنا علیکم الغمام کله چې د میدان تیه ته پورې وتل د فرعون نو میدان تیه هغه ځای چې د پکې اوسېدل دریاب په غاړه باندې الته ډیره زیاته ګرمي و د خوراک تنظیم نو ګرمي ډیره زیاته و نو الله سبحانه و تعالی د دې تنظیم وکړ وظللنا او سور مکل علیکم الغمام پتا سبانی اوریس الله بوريز راوستي او په دې باندې به د پاسه ولاړې وي د لکه او خاصه سورې به په جوړو لکه خیمه نو خیمو ته بل شي ته اجت نو د الله څومره نعمتو وظللنا او سور مکل علیکم الغمام پتا سبانی اوریز وم نعمت وانزلنا او راو ملګل علیکم المن تاسطرنجبن والسلوى مرزان دا وم نعمت انزال المن والسلوى چې تاسو د خوراک تنظیم وکړو سورې مې در باندې وکړو خیمه مې در باندې والی او به مې د خوراک تنظیم وکړو من ترنجبن سلوى مرزان دا عام دا چې الله سبحانه و تعالی یا په اخره لګل د اسمان نه دیتا او یا په د غزې کې الله سبحانه و تعالی دومره ډیر زیات کړ چې د دې خیمو شاوخوا به وای ګرځیدل او دای به ډیر زیات انتهایی په اسانه باندې رانیول نو الله سبحانه و تعالی دا ورکول او من خوښ شه دغه ونو په پاڼو باندې په دې باندې کېږي خورانو پاڼو باندې بو وانزلنا اوراو ملګ علیکم المن تاسطرنجبن والسلوى مرزان کلوا خری من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه نه چې مونږه درکو تاسو ته وما ظلمون الله وای په مونږه ظلم نو کله وما ظلمون ذانا مفعول لمون باندې ظلم نو کله وما ظلمونا او په مونږه ظلم نو کله ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوو خپل ځانونو باندې ظالمانو
هغه دا چې د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو داغه ناشکری کوله شکر نه ایستو دا یو قسم دی باندې عذاب وإذ قلنا ادخلوا کله چې لمن ادخلوا داخل شي نو زي هذه القريه دې کلیتا الله سبحانه و تعالی بیت المقدس یا شام دې ته یاد کو چې زي دې کلیتا لاړ شي او دالته الله سبحانه و تعالی ستاسو د پاره تنظیم کړی دی دې ته نوځي وإذ قلنا ادخلوا کله چې لمن ادخلوا تاسو داخل شي نو زي هذه القريه دې کلیتا بیت المقدس فكلوا منها خريد دنا حيث شئتم کوم ځای چې خوښه تاسو رغدن پراخه د الله رزقونه خوري وادخلوا الباب او داخلي ګننوځي دروازه ته سجدن تابعدار وادخلوا الباب سجدن معنی تابعدار وقولوا او وي حته کلمه د معافي حته حتى يحط اليكيږي کلمه د ما ان لا اله الا الله وي او استغفر الله وي چې الله هم ګناهونه معاف کړي ندی ظالمانو رسول الله رب العزت وي فبدل الذين ظلموا د حتتن په زبانه حنتتن په اشارتن چې زمون غنم په کار دي دارنګ اوربشم په کار دي نو زیادت وکړه د الله سبحانه و تعالی ته یو کلمه ویلې و د په بل کلمه باندې بدل کړه نو د دې وجنه الله سبحانه و تعالی په عذاب راولېګا وقولوا او ويتاسو حته کلمه د ما په استغفار وي د الله نه بخنه غواړي نغفر لكم ما بكم تاسو خطاياكم گناونه تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې زیات بکم اجر د نیکانو کم خلق چې نیک عمل کوي دا غي اجر به زیات کم الله وي خدای ظالمانو څه چلو کو نو فبدل الذين الله سبحانه و تعالی وي د نقصان معنی دا فبدل الذين پس بدل کې واغسا کسانو ظلمو چې ظالمانو یو معنی سو آسان معنی کوم روانه ونته کې وبدل الذين پس بدل کې واغسا کسانو ظلمو چې ظالمانو څه شی واسه قولا وینا غیر الذي فغیر دا وینا قیل لهم چې ویل شوی دیت حتتون ویل شوی دی حنتتون ویل د دې وجه ابن قیم سوي نون اليهود ولام الجهم هما و د يهود نون او دارنګ د جهمیه ولام دا وې دوړه د الله سبحانه و په وحی ذل عرش زائدتان نو دې ته او یو معنی دا دویم فبدل الذين پس بدل نو دا معنی نه یواز چې بدل کا کسانو ظلمو چې ظالمانو غیر الذي په غیر دغه وینا نقیل لهم چې دی او بل دي بدل کینو دغه معنی خو بیان ده او دې معنی دام ده چې عبد الله ابن عباس دسوي فبدل الذين ظلموا قالوا قولا د دې قولا نمخي قالوا او باسنو معنی دا فبدل الذين پس بدل کا کسانو ظلمو چې ظالمانو قالوا قولا چې دی ویل وینا غیر الذي فغیر دغه وینا قیل لهم چې ویل شو دیتا یعنی کوم وینا چې دیتا ویل شو هغه دی ونه ویلا بل ویلا نو دغه معنی هم ده آسان معنی دا فبدل الذين پس نقصان کا کسانو ظلمو چې ظالمانو فبدل الذين پس نقصان کا کسانو یا په بدل کې واغستا کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي فغیر دغه وینا نقیل لهم چې ویل شو دیتا نو الله سبحانه و تعالی په عذاب را ګوره اول عذاب فانزلنا فسروا ملغا على الذين ظلموا فظالمانو باندې رجزن عذاب من السماء ادبرنا بما كانوا يفسقون فسبب د نافرمانی باندې کله چې د الله د دین نافرمانی شروع شي به د الله عذاب راځي نو دا اول عذابو دویم عذاب الله وای د نعمت نرسو بل عذاب ذکر کی وساتم نعمت الله ذکر کوي دوی معنی وایز استسقا کله چې وبو غخت موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره وبو تنظیم نو د سکولو و الله سبحانه و تعالی زما د قوم له وبو تنظیم وکي نو الله سبحانه و تعالی او تو ویلا فقل نضرب ولا تمنغ وها بعصاك الحجر فامساس اثرتګه فانفجرت نمانه وی وهلا فانفجرت نفس روان شي منه داغه نسنه عشرة عینا دولس چینی سوره عرب کې یو سل شپته کې تفصیل به راشي دا دولس چینی په دی وجه باندې امساوي په کارنی باندې ویلا دا یا مطلقي تیګه واره تیګه چې مخله به ولا تیګه وراله هغه به په امسا باندې ویلا یا معینه تیګه و چې موسی علیه السلام وې د ځان سره ګرځوله غنا خپل په دې کې یا مطلق تیګه چې کومه تیګه مخله وراله او دې ته به دوبو ضرورت شو بس دې براوله کې موسی علیه السلام براوله امسا به راخوش کړه او غتیګه به پیواله دا غینه بروا دولس چینی په دی وجبانی الله سبحانه و تعالی په دی وجبانی دا کول چې
دی بن اسرائیل او دی يهود د یو بل سره د اختلافات او دارنګ شخړې وي د یو بل ذات نور د ذاتی اختلاف د وجنه چې په دې کې هغه اتفاق نو الله سبحانه و تعالی د پاره دولس قبيله وي او دولس کورنۍ وي د هر کورنۍ د پاره به مستقل چینا الله سبحانه و تعالی د تیګ نه راويست او دی بس کلا دام د دې په حماقت باندې دلالت کوي چې ګوره په داسې حالاتو کې د اتفاق نه کار نه اخلي او د الله رب العزت نه ریږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين